دوستانو کرکټ د افغانستان د مشهورو لوبو څخه یو دی چې اوس مهال موږ افغانان ډیری شمېر ځوانان په دغې لوبه باندې بوخت دي او تاسو وګورئ لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه زموږ د کرکټ ملي ټیم وکولی شول چې په ډېر کم وخت کې تر نړیوال جام پورې لار پیدا کړي چې دا یوه اسانه خبره نه ده دا ډېره ستونزمنه خبره ده او بله ښه خبره دوستانو دا ده چې تقریبا په دا 2-3 کلونو کې زموږ هغه نوي ځوانان چې د کرکټ میدان ته راغلي دي هغه هم ډېر ښه ځلیدلي دي تاسو وکتل په آی پی ایل او په د نورو مشهورو لیګونو کې د نړۍ زموږ لوبغاړي هلته اخیستل کیږي او دوی هلته لوبیږي چې دا د افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی خو کرکټ باید په اکاډمیکه توګه زده شي کرکټ باید په دودیزه توګه زده نه شي یوه ډېره مهمه خبره دا ده چې زموږ سره کرکټ پوهانو په دې خپرونه کې هم کړې چې کرکټ باید موږ او تاسو په نړیوالو اصولو برابر یا په نړیوال معیار برابر زده کړو نو ضروري ده چې موږ په افغانستان کې کرکټ اکاډمۍ هم ولرو نن له نیکه مرغه زموږ سره په خپرونه کې محمد حنیف زادران دی د ایچ زیډ د کرکټ اکاډمۍ مسؤل دی همدارنګه ښاغلی ولی جان کټوازی د همدغې اکاډمۍ ټرینر دی چې دوی دواړه زموږ سره میلمانه دي ښه راغلاست ورته وایي تاسو ستړي مه شئ سهار مو بخیر مننه خوشحاله اوسئ تاسو ته هم ښه راغلاست یم کټوازی صاحب ستړي مه شئ مننه کوم ښه زادران صاحب له تاسو به پیل کړو که راته ووایئ چې څومره وخت کېږي چې تاسو دغه د ایچ زیډ اکاډمي جوړه کړې ده او د دې څخه مو اصلي موخه او هدف څه وه څنګه مو جوړه کړه بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو ډېر ټایم کېږي چې مونږ اکاډمي لرو تقریبا نن 7 کاله مخکې مونږ د اکاډمي درلوده نو مونږ دغه اکاډمي مخکې چې ده د سره قبله کال لاین کې وه او هغه هم انډور وه بیا کله چې مونږ شیفټ شو چریکمبر ته بیا هم په چریکمبر کې فعالیت شروع کړو هلته خپله اکاډمي لرو ډېر وخت نه نو هلکان دې راځي خپل تمرینات کوي اکاډمي معیاري ډول نړیوال معیار باندې جوړه شوې ده بالکل انډور ده دغه خوبیان یې په دغه کې دي چې هغه هم په اوړي کې هم په ژمي کې هېڅ قسم امانیت نه لري سرپټې ده هلکان کوم هلکان که نه اقتصادي ضعیف وي یعنې بعض هلکان کابل کې چې کله په ژمي کې کرکټ سیزن آف شي نو بعض هلکان ځي ننګرهار ته خوست ته دغه ولایتونو ته ځي ځکه چې هغه لږ ګرم ولایتونه دي هلته کرکټ کېږي بیا یې ده په خاطر چې انډور اکاډمي دلته ښه نتیجه ورکوي موږ د په خاطر انډور اکاډمي جوړه کړې ده چې هلکان وکړی شي په اسانۍ سره دلته دسترسي ولري د اکاډمي په اړه که لږ نور هم ستاسو څخه معلومات واخلم څومره کسان تاسو ته راځي او کله چې څوک درته راځي تاسو څومره میاشتنۍ پیسې اخلئ ته مثال کوم بله برنامه ورته لرئ څنګه او څوک پکې ګډون کوی شي تاسو په اکاډمي الحمدلله هلکانو تعداد خو ډېر زیات دی موږ ورته 3 سیشنه کړي دي چې یو سیشن سهار دی بل د ماسپښین دی او بل د ماښام سیشن دی او دا کې اکثریت هلکان چې دي بعض هلکان دا شی دي چې لرې ځایونه راځي نو هغه بیا د ماسپښین سیشن ته راځي بعضې کوم کسان چې نږدې کسان دي هغه بیا د سهار سیشن ته راځي د دې په خاطر سهار وختي دی او سهار وختي هم شته نو د په خاطر هم 3 سیشنه ورته کړي دي بیا په 3 سیشنه کې موږ سره ولی جان خپل همکار دی او ټریننګ ورکوي د فیلډینګ بیټینګ بخش کې دی نو د په خاطر موږ 3 سیشنه لرو یا تعداد یې هلکانو 90 کسانو ته رسیږي چې دوی په یو سیشن کې تمرین کوي تا څومره کسان بوخت یې په دې اکاډمۍ کې څومره د ولی جان پرته نور کسان ټرینران خو به هم لرئ نه موږ 2 کسان یو خپله دی او زه یم ځکه چې موږ د ده خاطر چې موږ ځان ورته ورسو هر یو ته بیل بیل ټریننګ ورکړو 3 سیشنه ورته کړي ښاغلی کټوازی تاسو د همدې اکاډمۍ ټرینر یې څومره وخت کېږي چې تاسو دلته مصروفیت لرئ او په خپله کومه دنده چې درکړل شوې ده څومره خوښ یې او څومره هېوادوال هغه کسان چې تاسو ته راځي دوی څومره خوښي څرګندوي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ښه ملي سپورټ کارکوونکو ته زموږ د خبرنګ ته راغوښتي یو بیا هم مننه ورچې کوو ډېره مننه ماشاءالله موږ خو 98 کسان په یو سیشن کې لرو یعنې پر سیشن کې 98 کسان راځي 98 کسان لرو ماشاءالله بیا زه خپله فیلډینګ کوچ یم او بیټینګ او کله چې هغه کوم کسان تاسو ته راځي څومره خوشحالي څرګندوي مثال په څومره مینه او شوق باندې راځي په اصطلاح ماشاءالله اوس موږ خو ولایتي لوبې شروع دي د بوس ریجن د میسانک ریجن بیا ماشاءالله موږ خو یو 100 نفره ماشاءالله له اکاډمي نه روزلي دي کندهار کې لوبې کوي څوک یې جلال آباد کې کوي څوک یې خوست کې کوي ماشاءالله څومره وخت کېږي چې تاسو کرکټ ته مخه کړې ده او د ټرینري څومره وخت کېږي ماشاءالله موږ داسې 3 سیم کې وم پاکستان کې خپله مې سیالکوټ ریجن کړی خو
ښه یو ماشاءالله او دلته په اکاډمۍ کې څومره وخت کېږي چې تاسو یې د زردان صاحب سره یې؟ اکاډمي کې انشاءالله 3 کاله درې کېږي. کاله کېږي. ښه، ډېره مننه کوم. زردان صاحب مخکې یادونه وکړه کټوازي صاحب چې موږ تقریبا څو لوبغاړي هم هغه یعنې په ولایتي کې لوبیږي. دلته مثال د کرکټ بورډ څومره مرسته ده تاسو سره؟ کله چې مثال دلته تاسو هغه کسان چې واقعا په کرکټ باندې کې ښه وړتیا لري، ښه ځلیږي، بیا یې 19 کلونو یا ملي لوبو ته څنګه لار پیدا کولی شي که نه په اصطلاح د کرکټ بورډ سره ستاسو هغه اړیکه په کوم ارتباط هغلته تللی شي؟ کرکټ بورډ خپل رولز لري ښه او کرکټ بورډ یعنې دوی د په خاطر چې هلکان 19 کلن ته راولي، الف لوبډلې ته یې راولي، امرجن ته یې راولي، نیشنل ټیم ته یې راولي، د دوی خپل معیار دی ځکه چې دوی بیا انټر کلب نه سټارټ دی آین تر لسټې ګریډ 1 دغه فرست کلاس دا میچونه ورکول کېږي. دکې خپل هر پلیر خپل امتحان په شکل یعنی د ټرایلز په شکل هغه بیا میچونه کوي، رنز کوي، پرفارم کوي، یې نه بعد دوی بیا سلیکټ کېږي 19 ته 18 ته نیشنل ټیم ته دغه ته بیا سلیکټ کېږي. یعنی دوی د په خاطر میچونه ورته برابر کړي دي او چې میچونه وکړي هلکان پرفارم وکړي. بیا ستاسو د اکاډمۍ نه هغه کسان چې مثال په ښه ځلیږي څنګه په دې میچونو کې یا په دغو برخو کې ګډون کولی شي؟ په کوم معیار باندې ګډون کولی شي؟ هر ولایت ځان ته نماینده لري، نو هغه د ولایت په سطحه میچونه کېږي، هماغه کې پرفارم کېږي. لکه د اوس چې ولی جان یادوري وکړه چې مثلا اوس یې موږ 20-25 کسان تللي دي د ولایت په سطحه نمایندګي کوي. هر یو پلیر د خپل ولایت نمایندګي کوي، بعضې د میدان وردګ ولایت نمایندګي کوي، بعضې د خوست کوي، بعضې د ننګرهار کوي. هغلته دوی خپل رنز کوي، سکور کوي. دا سیالۍ د کرکټ بورډ د تر څار لاندې دي؟ رسمي سیالۍ دي، رسمي سیالۍ دي، هغه روانې دي. نو هغه کې چې هر چا ښه پرفارم وکړو ځي مخکې او مخکې بیا ورته ورکوي چانسز ورکوي کیمپو ته ځي. کیمپو کې چا چې ښه پرفارم وکړو ټیم ته به راځي. دغه کوم تصویرونه چې ګورو تاسو د اکاډمۍ اړوند دي یا ستاسو نفر دی په دې کې؟ دا خو موږ خپل ټیم لرو، سپانسر ټیم لرو او دغه موږ خپل اکاډمي ده. د اکاډمي ده دغه اوس د فیلډینګ سیشن شروع دی، نو موږ خپل سپانسر لرو. بیا دغه میچونه راباندې کي ځو ګراونډو ته، لکه مثلا ارزان قیمت کې دغلته ګراونډ ته ځو، هلکان هلته بیا خپل میچونه کوي تر څو میچور اوسیږي، تر څو ځکه چې د اکاډمۍ په څنګ کې چې تمرین کوي هغه په څنګ کې باید دوی میچونه وکړي. دا میچ داسې شی ده چې سړي ته مورال ورکوي، مورال یې قوي کېږي دغه په خاطر. نو میچونه ډېر ښه دي. بیا داسې ده چې د افغانستان اقتصاد تاسو ته معلوم دی، پلیرز چې کله په سټارټ کې راځي اقتصاد یې ښه نه وي، نو د په خاطر یو سپانسر ورته پیدا کېږي، سپانسر میچونه په کوي. یو ګراونډ مصارف چې دی، ګراونډ مصارف ډېر زیات دي، کم سے کم په یو میچ 15,000-16,000 مصرف راځي. نو الحمدلله موږ سپانسر هم لرو، د امیري شفخانه تاسو به نوم اورېدلی وي، امیري کمپلیکس موږ سره د تقریبا د 2 کلونه کېږي چې سپانسرشپ لري. تاسو چې دغه لوبې کوئ تاسو یادونه وکړه چې د ګراوند مشکل دی یا د میدان مشکل دی، بیا چیرته یې کوئ؟ داسې معیاري ګراوند په افغانستان کې موږ په کابل کې موږ لرو پرته له کرکټ بورډ نه، بل داسې شخصي میدانونه شته دي چې معیاري توګه تاسو هلته ورشئ او لوبې پکې وکړئ؟ زمن کې ټوله دنیا کله چې کرکټ بیسیک لکه د کرکټ ته دا او کرکټ چې کوم پلیر سار نه سټارټ کوي، معیاري ګراونډو ته ضرورت نه لري چې لوبه وکړي. دوی لوکل ګراونډونو کې لوبې کوي تر څو دوی میچور اوسیږي، تر څو دوی سترګې پخې شي، زړه یې غاټ شي، نو د لره شي. هغه نه بعد بیا دوی کړای شي چې معیاري ګراونډو ته، لکه تاسو چې 19 کلن هلکان ولیدو په ویسټ انډیز کې میچونه ول، نو هغه هم دغه ګراونډونه تللی دي هغلته. او ګراونډ ماحول ټول یو شی، صرف کراوډ لږ پریشر لري، کراوډ په پلیر باندې لږ پریشر اچوي، نور ماحول د ګراونډ ټول یو شی. دا بیټ توپ بال چې موږ تاسو ورته دا څومره معیاري کېدلی شي یا معیاري څومره اړین دی؟ دلته موږ چې ګورو په زیاتره وخت کې زموږ په کلیو بانډو یا په لرو پرتو سیمو کې چې کرکټ ترسره کېږي هغه توپونه او بیټ یې دومره معیاري نه وي. دا معیار هم مهم دی که نه په د بیټو توپ کې؟ بالکل، دا خو د آی سی سی خپل رولز دي، دوی خپل وزن ورته ټاکلی دی، بال ته یې وزن ټاکلی، بیټ ته وزن ټاکلی دی چې په کوم وزن باید بال اوسیږي، په کوم بیډ اوسیږي.
نو د آی سی سی خپل رولز دي هماغه رول به تطبیقوي پلیر هماغه شانتې بال تاسو په اکاډمۍ کې همدغه څه معیارونه شته دي چې توپ او بالکل معیاري وي؟ بالکل توپ اټ بال بالي هغه بالونه خو چې کوم آی سی سی ورکوي انټرنیشنل دي هماغه خو دلته هلکان وس نه لري ځکه هغه خو چې دي کاکابورا بالونه دي یو بال $300 $250 قیمت لري لیکن که وزن ته وکتل شي وزن هماغه وزن لري هماغه هارډ بال دی صرف لوکل میچونه پې کیږي نو معیاري دي انشاءالله. په ستاسو په اکاډمۍ کې مثال تاسو یادونه وکړه چې په درې ټایمو کې موږ ته راځي په دغه اووه کلن مزل کې څومره کسان د تاسو د اکاډمۍ څخه 19 کلنو میلیونو ته لوبو ته تللي دي او که نه؟ بالکل لکه موږ تاسو چې وګورو د اوس وخت کې نوید ډېر ښه پرفارم ورکړ د 19 کلنو لیګ بریکر هغه هماغه سټارټ کې موږ سره خپل اکاډمي کې و انډور کې و سره کې بلاکا کې و سټارټ کې هغې موږ سره کرکټ کړی بیا د پلیر دا شی چې مثلا کله کور یو خوا لاړ شي بل خوا لاړ شي نو هغه اکاډمۍ ته نشي کړی رسیدګي وکړي بیا بله اکاډمۍ ته ځي نو تللی دي د اکاډمۍ رول ډېر مهم دی زیات پلیران تللي دي لکه موږ سره اجاز و د اجاز د 19 کپټن شو بیا هماغه راته موږ ته اکاډمي کې ټریننګ کوو هلته اکاډمي کې کرکټ کوو ډېر داسې پلیران دي چې اوس تللي دي مخکې تللي دي 19 کلنو ته اے ټیم ته لکه اوس د ابراهیم زادران د خپله موږ سره په ټیم کې و د امیري په ټیم کې و دی نه اوس د الحمدلله بنګلادیش سکواډ کې دی راغلی دی نو شته هلکان تللي دي مخکې ځي. ښه ډېر ښه. کټوازي صاحب ته برش کټوازي صاحب چې کله چې تاسو مثال د خپله دلته ټرینر یاستئ او هلکان تاسو ته راځي تاسو ورته په دې برخه کې کار کوئ د دې سره سره چې بل مصروفیت لرئ که نه یوازې مو خپل وخت کرکټ ته وقف کړی دی؟ موږ خو ماشاءالله ټول وخت کرکټ ته مده کړی ده سهار راځئ ماښام بیرته کور ته ځئ بیرته ځو او د کې 3 سیشن دي سهار وختي اول وارم اپ پې کوو په شاګردانو باندې بیا هغه بعد ټریننګ یې ټریننګ بعد بیا فیلډینګ سیشن یې سیشن نه بعد بیا بیټینګ سیشن یې بیا لکان خپل بالینګ کوي او خپل بیټینګ کوي. تاسو یې څارنه کوئ تاسو یې ګورئ فیصله موږ ورته ګورو. ښه ډېره مننه. زردان صاحب د فیلډینګ په برخه کې هم تاسو اسانتیاوې لرئ؟ او بالکل مو خو داسې دی چې د ځای انډور دی یو لاین کې چې لږ مشکلات شته نور ګراوند فیلډینګ دی ګراوند فیلډینګ کوو خپله ولی جان ورسره یي زه ورسره وم ډېر څه زیات فیلډینګ په کوو بعض هلکان ډېر ټایټ دي ماشاءالله هلکان بل داسې دي چې موږ سره ټول ینګ دي ټول ینګ پلیران دي نو ډېر محنت کوي. ښه نو پیغام مو څه دی څه ویل لرئ هیوادوالو ته هغه ځوانانو ته چې مثال د کرکټ په برخه کې اوس هم یو څه چې ډېر مهم دي شاید ډېر ځوانان د ځینې اکاډمیو څخه نه وي خبر د کرکټ په برخه کې ډېر ښه وتلي دي ډېر ښه استعدادونه لري خو مسلکي توګه یې کرکټ نه وي زده تاسو ورته څه ویل لرئ چې مثال دوی اکاډمیو ته لاړ شي او اکاډمي کولی شي چې دوی څخه یو مسلکي کرکټر جوړ کړي؟ په شروع کې خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ خپله ډیسپلین کمیټه لري یو پلیر دپاره پکار دی چې په کوم د کرکټ په اصولو برابر اوسیږي ضرور دا نه ده چې یو پلیر د ښه کرکټر اوسي مهمه خبره دغه ده چې د پلیر یو ډیسپلین یو اخلاق کوم کرکټ رولز چې دي هغه په ځان تطبیق کړي ولې چې مخکې بیا ورته مشکلات جوړیږي کله چې دا د کرکټ رولز ته وپېژندې بیا تا ته مخکې اسانتیاوې وي ولې چې د آی سی سی رولز ډېر سخت دي پلیر بینډ کیږي پلیر د کرکټ نه لرې بیا پاتې کېږي کله چې کرکټ آی سی سی یو پلیر بینډ کړي بیا مشکلات یې ورته په دې خاطر موږ وایو چې دوی باید راشي اکاډمیانو ته په اکاډمیانو کې پروفیشنل کرکټ وکړي په اکاډمیانو کې یو داسې کرکټ وکړي چې هغه یو څه زده کړي صحیح ده ټیلنټ لري افغانستان کې ډېر زیات ټیلنټ دی د کرکټ په بخش کې او بعض هلکان د اقتصادي مشکلات لري نو اکاډمي د دوی دپاره یو داسې یو شی دی چې هغه دوی جوړوي. بله ډېره مننه کوم ستاسو پیغام څه دی ښاغلی کټوازی څه ویل لرئ هیوادوالو ته خصوصا کسان چې کرکټ کوي څه ویل لرئ ورته؟ خو ماشاءالله ورته یو چې سپورټ برخې ته دې راسي په آینده کې نه انجري کېږي نه به کېږي ماشاءالله چې باید پریکټس وکړي
ډېره مننه کوم له تاسو دواړو ښاغلي محمد حنیف زدران او ولی جان کټوازي څخه چې په دې برخه کې کار کوئ او دلته سټوډیو ته راغئ نړۍ مننه ژوندي اوسئ تاسو نه مننه تاسو کارمندانو نه مننه چې موږ ته مو وخت ورکړ ډېره مننه کوم